دمخه تر دې چې د اسلام د دوهم مقتدا بحث کوو یو ګران ورور سوال کړی دی. دا سوال یې د یوې خوا ښه سوال نه دی، سوال یې زما په باره کې دی. دا چې کړی دی چې جواب نور کوم هم اړیا یم، چې ورکوم هم اړیا یم. دا اول دا واره ویل دي چې سلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام. نوشته کړي دي چې ډېر سلامونه د طرفه د سائل و طرف ته د ګران مشفق مهربان الحاج احمد. پس هغې زما او د ملګرو په حق کې دعا کړې ده. نوشته کړي چې اللهم ثبتو علی دین الاسلام، اللهم ادخلوا الجنة بعزة القرآن. دعا یې کړه چې خدای دې تاسې او انډیوالانو دا پر دین د اسلام ثابت ولري او خدای دې په عزت د قرآن جنت ته ننباسه. امین. ګرانه وروره ټول په پای کې دغه ورور لکه چې زما پر سر د کوم یو بل انډیواله سره دعوا کړې ده، نو دواړو هم سره اخیستي دي او ما دا پخوا خپل د دوریانو او مخلصانو ته اوس هم وایم پخواني چې هېڅ وخت زما پر سر قطعا په هېڅ مجلس کې دعوا مه کوئ. دا خو دنیا ده. په یو مجلس کې به رسول علیه السلام ته ښکنځل کېدل، ساحر به بلي، په بل ځای کې به بیا کلمه پر ویل. دا پخوا هم ما ویلي دي چې که په یو مجلس کې داسې پېښه شوله چې یو سړي ما ته دعا وکړه هم دې خدای خیر وکړي، که بیا بل ما ته ښکنځل وکړه هم دې خدای هدایت وکړي. نو هغه سړي چې دعا راته کړې ده هغه کې د ښکنځل والا سره هېڅ وخت نه مشکل، ځکه دا چې دی دعا راته کوي هم ما ته یو خیر راځي، بل چې بیا ما ته ښکنځل کوي هم ما ته یو خیر راځي. زه بې خیره نه پاته کېږم. د دې خیر خو دا و چې دعا یې راته وکړه، د هغه خیر دا و چې زما ګناه یې واخېسته خپل ته اتیا راکړي. نو زه په دواړو خوشحاله یم. داسې پېښه شوې ده. دا سوال اوس نو د سوال ځای چیرې دی؟ د یو سړي سره یې پر دې دعوه کړې ده، دغه مخلص ورته ویلي ګوره نو چې څوک چې والله بالله اخندزاده صاحب ویل والله بالله که صاحب ابراهیم بل بیا لږ چې ورته ویل چې نه دی، نو سره دعوه شوې ده. اوس نو دی وایي ته ما ته دا راوژه چې ته ویلي یې که یا اوس پر ما قسم اوښتی دی که یا ښه وروره زه د خدای یو عاجزه ګناهکاره بنده یم. ولایت خو دوه قسمه دی، یو ولایت عامه دی، یو ولایت خاصه دی. ولایت عامه هر مؤمن د خدای ولی دی، هر مؤمن د خدای ولی دی. زه یم ولا که د خدای دښمن یم چې دا څه راواخې، زه هم مؤمن یم. هر مؤمن که ته یې وروره که دغه دی که دغه دی، هر څوک چې کلمه وایي هغه د خدای دوست دی. په دغه نګاه چې راواخې نو زه هم لا اله الا الله محمد رسول الله دا د کلمه مې ویلې وه وایم یې. په دغه نګاه چې راواخې نو نه هندو یم نه سیکو نه ګبر، نو د خدای دښمن نه یم. په دا رقم چې راواخې نو یې دوست ولم، نو قسم نه در باندې اوري. او هغه بله کوم غټې غټې خبرې چې کوي په هغه زه نه پوهېږم باندې ما پوه شوې چې دوی سره ویلي دي. نو په دې نګاه چې تا زما سوال کړی چې قسم را باندې واوښتې که یا قسم نه دی در باندې اوښتې، ولې زه د خدای دښمن نه یم، زه د خدای دوست یم. څنګه دوست یم؟ کلمه پر وایم، منم یې، دغه رقم یم. انشاءالله انډیوال مې ورکوي او دا بیا انډیوال ورته چې هېڅ وخت ما پر سر باندې د هېچا سره دعوا ونه کړي، هر چېرې کېږي.